په دنیا کې ډېر خفه غوندې ماحول دی، نفرتونه راټوکېږي په سینو کې. د هر چا زړګی سوری دی، پکې قول دی، تش وختونه دې تېرېږي تربګنو کې. بل خو هغه د اجرو رنګونه، هغه محبتونه هغه ختم شوي دي. دغه څه وجه کېږي؟ نو په تور سړک ځي په هوا لکه مچۍ وطن ته راللې چې وطن ته راللې چې اشنا په دې نشي غلط، بیا به په وینو کې لطپت او اخته به شي په مصیبت. ډاکټران غوښې به دې پرې کړي په قینچۍ وطن ته راللې چینچۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمندو کتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ادبي خلکو سره موږ یو پروګرام شروع کړی دی په ځمکه ستوري. د مذاق د دنیا یو نامور شخصیت نامدار خان مخلص صاحب، که هغه موږ مزاحیه شاعري وګورو، که د هغه موږ سنجیده شاعري وګورو، نو په دواړو کې یو ستر نوم دی. د خیبر پښتونخوا په درنو غټو مشاعرو کې ګډون کوي او یو وتلی شوی نوم دی. مخلص صاحب، د ټولو نه لومبنې که لنډ او مختصر پیژنګلو تعارف وشي د مینوالو سره، مننه به وي. زما نوم نامدار مخلص دی، د سنګر د یو شاخ عبدالله خیل اوسېدونکی یم او زما تاریخ پیدایش 1971 دی، 5/12/1971 او د بیا پورې تقریبا ما خپل تعلیم ساتلی دی او کړی مې دی. شعر و ادب ته کم وختو چې تاسو راغلی؟ شعر او ادب تقریبا چې یاره زه به میټرک کې وم یا د دې نه مخکې اتم نه بس دا ریهرسل شروع و زموږ د شاعرانو، ولسي شاعرانو سره زموږ محبت و، د خپل زړو جمال صالح حیدر جوشي شو، مې طالب جان شو، نو د دوی نه موږ واقع کې داسې متاثره شوي وو. دا مې خوښه مو شعر و شاعرۍ سره مې مینه وه. د 1987-88 نه باقاعده موږ په ادبي محفلونو کې ناسته کړې وه او په ولسي چې کوم په حجرو کې به کمې مشاعرې کېدلې. زه به دا ویم چې ولې دومره اثر پرېوته په ادب باندې؟ مخکې به په حجرو کې مشاعرې کېدلې، مخکې به په مشاعرو کې خلکو ګډون کو، خلکو به ورته غوږ ایښود. څه وجه کېدی شي چې ادب زه به دا ویم چې ورځ په ورځ باندې که یو خوا د فیسبوک د پاڼې نه تیز روان دی، خو بل خوا هغه د اجرو رنګونه، هغه محبتونه هغه ختم شوي دي؟ دغه څه وجه کېدی شي؟ دا خو داسې وخت چې موږ به مشاعرو پسې تقریبا د پېښوره پورې د پښتونخوا سیمې ته به موږ ځان رسوو او د هغې د محفوظ کولو څه داسې خاص یو دغه هم نه وه، طریقه هم نه وه. اوس خو چې کله دا موبایل راووته، میډیا څومره تیزه شوه، مشاعرې د خلکو جبله لاړې. نو دې وجې نه چې کوم دی د شاعرانو دغه کثرت سره چې کوم دی زیاتوالی راغی او معیار د شاعرۍ چې کوم دی هغه لاندې راولوېد. څومره چې ته به د قدر په نظر سره کتلی شو، اوس هغه امره د دې مطلب چې هر درېیم شاعر کس وایي زه شاعر یم او هغه قابلیت، هغه مینه، هغه محبت او هغه د حجرو کې چې کوم درانه کسان به ناست و، د هغو نه به موږ زده کړه کوله. هغه کسان هغې ته مطلب دا دی چې زموږ اوس پونچ نشته دی، لکه هر سړی اوس موقع کې ځان شاعر ګڼي. قدرمندو کتونکو، د مخلص صاحب سره به زموږ دغه نشست رواني. د مخلص صاحب د زندګۍ په حوالې سره به هم خبرې اترې کوو، د مخلص صاحب نه به شعرونه هم اورو. د موږ سره اوسئ. قدرمندو کتونکو، د ولسي ادب ښایست چاربیته ده او زه په دې سره فخر کوم چې خصوصا په سنګر کې دي کې د چاربیتې راج اوس هم موجود دی. باقاعده کتابونه پرې لیکل شوي دي. مخکې موږ چې کوم د طالب سنګر صاحب سره پروګرام کړی، طالب سنګر صاحب په هغې باندې کتاب لیکلی دی. چاربیته یو ځانګړی مقام لري او څرنګه چې ما وویللی چې د ولسي ادب ښایست چاربیته دی. ښاغلی نامدار خان مخلص صاحب په چاربیته هم کمانډ لري، چاربیته هم یو د وخت منلي شوي چاربیته لیکي. مخلص صاحب، که چاربیته هم را سره ډالۍ کړه مینوالو ته، مننه به وي. دا په دې وخت باندې د وخت مناسبت سره چاربیته ده. ارشاد. د دنیا کې ډېر
خپه غوندې ماحول دی نفرتونه راټوکېږي په سینو کې د هر چا زړګی سوری دی پکې قول دی تش وختونه دې تېرېږي تربګنو کې د دنیا کې د خفګان بادونه لګي عام خاص ته خوشحالۍ ګلونه وچتي په جذبه باندې په جذبه د محبت ورونه لګي پلار او زوی خپلو کې ګوره په لالچ دي د سکون په ځای په زړه داغونه لګي تش لاسونه مروړل لکه د مچ دي علم ټول خو په د ارس په کانډول دی سکورونه حسابېږي میرانو کې ډېر ښکلی ډېر ښایسته د دنیا کې ډېر خفه غوندې ماحول دی نفرتونه راټوکېږي په سینو کې د هر چا زړګی سوری دی پکې قول دی او تش وختونه دې تېرېږي تربګنو کې ډېر ښه علم ټول خو په جام دی د حرس د احساس په سترګو رونه بني ادم دی زورور دی د مظلوم د مال وارث خل لګی دی په ارامو کې اړم دی پردی حق ګڼي په شان ته د کیکرس هر سړي سره د خپلې غېټې غم دی ډېر ښکلی او قدر نشته په پیسو د خلکو تول دی د غریب سړي شمار کېږي لیونو کې ډېر زبردست یار او قدر نشته د هغه څه څوک غریب دی قدر نشته د هغه چې څوک غریب دی د مالدارو سره کېږي ستړي مشي چې پیسې ورسره نه وي بد نصیب دی په سړو کې ورته پام د سړو نشي رایج شوی عجیبه غوندې ترتیب دی د جهاد نه زما کرکه غوندې وشي د حسد په لوګو تور لکه تارکول دی د وپا ماده ختمېږي وسانو کې ډېر ښه ډېر ښایسته زبردست ډېر ښکلی او د حسد په لوګو تور دی علمونه د وفا په لور قدم اخیستی نشي رور ته روږ دی د ټاګۍ برګۍ دامونه دا په بام د ترقۍ چې خطی نشي شیطان په قدم اخلي قدمونه بنا سترګې غړوي خو کتی نشي بدنامۍ له د هر چا غاړه کې ډول دی د بل سپکه بیانېږي په درنو کې ډېر ښایسته ډېره ښایسته عکاسي ډېر ښه بدنامۍ له د هر چا بډې راکاږي دا څه شرم حیا نه ګڼي یارانو چې موقع ګوري جامې د بلو کاږي بس په یو بل باندې حملې دي د مارانو او جاهلان دي پویه نه لري په ګاږي بس پیښې کوي د غټو خیرانو او هر سړي د بدنیتۍ وهلې شپول دی هر سړي د بدنیتۍ وهلې شپول دی بر نه حقه چې ګیرېږي په فتنو کې ډېر ښه هر سړي د بدنیتۍ کړی لباس هر سړي د بدنیتۍ کړی لباس خوش اخلاقه پکې یو نشي موندلې سی بنه کې یو ذره چا کې اخلاص شیطان بې غرضه یې وخله نشي خاندلې او څوک په مینه باندې نه ورکوي لاس شیطان تخم د نفرت پکې شیندلې نامدار وایي ناقلاره خلک ټول دی اخته کېږي د خواهش په بګینو کې دنیا کې ډېر خفه غوندې ماحول دی نفرتونه راټوکېږي په سینو کې د هر چا زړګی سوری دی پکې قول دی تش وختونه دې تېرېږي تربګنو یقیني خبره ده چې د وخت ډېره ښایسته او ښکلې عکاسي شوي ګنداو ته راغلي چینچۍ که دې څه ناصره ته یاد او اخیره کې راته دغه شامل کړي مننه به نو په تور سرک زی په هوا لکه مچۍ وطن ته راغللی چینچۍ وطن کې هر طرف ته شور دی زور دی که ځوان چینچۍ کې سور دی او روان بازار ته خپه سور دی مې منډۍ نه جوړه شوې کراچۍ یا د هر بازار نه جوړه شوې کراچۍ وطن ته راغللی چینچۍ اشنا په دې نشي غلط بیا به په وینو کې لطپت او اخته به شي په مصیبت ډاکټران غوښې به دې پرې کې په قینچۍ وطن ته راغللی چینچۍ موقع راغلي جیناکوله هغه کلکسرګو پیغلو کوله او بادونه ورکې پیچه کوله بعضې ودونو کې وښې پکې چاچۍ وطن ته راغللی چینچۍ د زړو ښځو کار ښه ساز دوا سم وکړي اواز وایي چینچي پرو ولا استاز ما به پلانکی لاري سکوزه کې بچی او وطن ته راغللی چینچۍ چینچي هر څومره ډولي مضبوطه نه چلولي ښه خطرناکه یې سورلي بریک سر هر یو سړی سترګې کې چوچۍ او وطن ته راغللی چینچۍ او نامداره خلک یې کړه بدرنګ ښځې سړي وي څنګ په څنګ او ناست وي په سیټ په داسې رنګ لکه چرګان چې منځ کې ناست وي د کانچۍ او وطن ته راغللی چینچۍ وسلام څه پیغام به ورکې مسافرو ته کتونکو ته اورېدونکو ته نو زه خو ټولو ته دا پیغام ورکوم چې د مینې محبت هر سړي له پکار دی چې د زړه نه نفرت وباسي او داسې وخت دی چې خپل لا پښتانه وروڼه خو چې په هر رسیمه کې ټول اتفاق شي قدرمنو کتونکو یقیني خبره ده څنګه چې مخلص صاحب ویلي دا ژوند د مینې محبت دپاره کم دی موږ پکې د نفرتونو خبرې رواچو د بل پروګرام پورې ما ته به څه مومه له راکړې اجازت پلوي الله مو